شکر دی خدای لمر را کړی دی شمسي سته دا واخ ځه پورته زما یو بچی ده وراره مې ته چې وخت شوی ګوتې واخه د مور د تنبیه مې دي واخه ستا بجلی بیا نه سي بدماش مجیب صاحب دی دا وایي چې ته راسه معافي وغواړه په قرآن کې څه وغواړه چې د دې کار مې رالی د مور تنبیه مې بیا لا پورته کړه سزا مې راوسوی ده ما سزا د دې مې راوسوی ده مسلمان خاطر لپاره ویډیو تا ولې دا ویډیو جوړه کړه تا دا ولې بل خبره وکړه تېر واره ته سرالم وکړه دفتر ته چې ما دا بل رسم کړي خو چا بل نه کړي رسم وایي مجیب صاحب چې دی هغه بازار کې دی چې هېڅ بازار نه به افسوزې و به داسې زه بازار ګرځم دفتر ما د ټیکس پیسې کاټي چې دا دفتر دی زه به په مجیب صاحب ځم بازار بل به جمع کوم خیر خو نه کوم جمع بیا رالم اکسین نه رالم اکسین ته مې دا دغه وکړي چې وروره دا زما بیل دی بیل زه منم چې ما بیل نه ده جمع کړی زه اوس راغلی یم زه دا وایم چې زما سره رعایت مه کوه ما ته خپل بیل را جوړ کړه په کش دی که زه بیل جمع کړم خو دا راته وویل چې ستا بجلي به اوس به زه مجیب صاحب ته ټلیفون ور وکړم چې ستا بجلي به در باله کړي د سیموار په ورځ به ته راځې ستا بیل به زه در جوړوم نن څلورمه ورځ ده زه بیل جمع کوم لیکن څوک نشته چې هغه بیل را جمع کړي مجیب صاحب دونه زورور دی د ځان یې پیرون جوړ کړی دی مړه چې بجلي تنبیه لا وکړه چې په قرآن کې خواسته وکړم زه به تا ته خواست کوم خلاصو نو مجیب صاحب چې بدماشي شروع کړې ده نه د اکسین خبره مني اکسین نه د استیو د مني نه د سردار میر د مني نه د اکا زوی د مني دا مجیب بدماش مجیب صاحب دی دا وایي چې ته راسه معافي وغواړه په قرآن کې څه وغواړه چې د دې کار مې رالی د مور تنبیه مې بیا لا پورته کړه شکر دی خدای لمر را کړی دی شمسي سته دا واخ ځه پورته زما یو بچی ده وراره مې ته چې وخت شوی ګوتې واخه د مور د تنبیه مې دي واخه ستا بجلی بیا نه سي ګوره کاري زما حق دی زه به بیل جمع کوم دا بیل ما له راغلی ما نه جمع کړی دی جمع کوم ته پر ما څه دغه کوې اچھا بیا په ما چې بله په دغه پورې کړو دا غیر قانوني شامر ته لګولي ما ته اجابیب استپی کې اجابیب را لګولی دي 15 ما د بجلی نه را لګولی دی لیټر راتلی ما هغه جمع کړي دغه بعد 2 کاله بعد یو سره ویشتو وایي دا غیر قانوني دي چې غیر قانوني دي ته ابډا ولی څنګه ما لګوي غیر قانوني بیا د په 24 غنټې کې 2 غنټې بجلی راځي په 24 غنټې کې 2 غنټې راځي هغه هم وروره نیمه رایله کې مثال که تا دا کاواز پورته کړي ته به خلک سزا درکړي ما سزا د دې مې راوسوی د مسلمان خاطر لپاره ویډیو تا ولې دا ویډیو جوړه کړه تا دا ولې خبره وکړه تېر واره دا کوم اډاول ټیچر راکاوه چې زموږ نوی ګریډ نو جوړ شوی دا خلک راولو زما د ډیرۍ دا بیل په چی راغلی زما ډیرۍ زما د کور صحیح شو دا میټر نوټ کړی و چې رایه چې 6,000 روپۍ زما والد صاحب چې هغه دا بیل راستولی و ابډا ته چا ته برات کړی و هغه چې پیژندلی و دا خو د ناپېژا بیل دی هغه و ناپېژا چې موږ خبر کړي دغه بیا انجام دلته خلک چې کښېني ورور موږ ته بغارې وایي ته ول پر ابډا باندې غږ نه کوې لوډ شیډینګ دی دا شی راوځي که نن چې نه راوتلي یاست اوس د کور ستا بجلي به انشاءالله در بالا کېږي به او زما د به دی به خامخا رالګوي که زما بجلی نه کفاله زه عدالت له ځم د صوبایي متعصب له ځم د هغه مجیب صاحب که چیشتي دا بیا رالګوي په قرآن کې معافي څه وغواړم مجیب صاحب چې دې خوا مې لالی چیرې ځې زه عدالت خپل حق اسمه عدالت له ځم صوبایي متعصب له ځم چې چیرې زه تلم او زه ورځم زه د زما حق دی ما دې به خامخا ورته راکوې مننه ګران کتونکو دا سوشل ورک دی که دی چیرې په هسپتال کې اواز پورته کړي نو دا ترې سزا ورکول بس ما نن دغه سزا ده زما نن 15 د بجلي کارت ده